دعوت دوه قسمه دی، یو په معنا د معونت دی، معاونت د چا سره همکاری کول، څوک دی یو کار ته راوبولي کومک را سره کې وکړه نو کومک ور سره کول. دویم اجابت الدعوت، دعوت دی ته وایي چې یو څوک میلمستیا ته راوغواړي، دعوت یې قبلول پکار دی. د مسلمان دعوت قبول کړه، د مسلمان دعوت قبلول پکار وي، خو لږ کتل پکار دی. ګوري دا کم کس چې تا رابولي د دې د خوراکه پاکه ده که ناپاکه ده. زموږ علما لیکي کچیرې داسې و چې اکثر مال افاق و، غالب مال افاق و، نو بیا یې دعوت قبلول پکار دی. که اکثر و ډیر مال، غالب مال مردار و، بیا یې دعوت مه قبلوه. زموږ علما لیکي کم چا چې میلمستیا درته وکړه ته وبللې، اوس به د دغه سړي دا میلمستیا چې یې کړې ده که چیرې داسې وي چې دی تا رابولي د ده مال که حلال و نو خوراک هم حلال وي، که مال مردار و خوراک هم مردار دی، خوراک هم حرام دی، مال حرام دی، خوراک هم حرام، نه بیا سړی بیا نه قبلوي. که چیرې داسې پیښه سي د یو چا مال دا شبهناک وي، ګډ وډ وي، حرام و حلال سره ګډ وي، مشترک وي. زموږ علما وایي دا درې صورته لري. که چیرې دا مال درې حصې کې دوې حصې یې پاکې دي، یوه حصه یې ناپاکه ده، د دې دعوت قبلول پکار دي، خو اجتناب ځینې ښه کار دی. که یې دوې حصې حرامې وي یوه حصه یې پاکه وي، دا دعوت به سړی نه قبلوي. که نیم حلال وي نیم مردار وي هم به یې دعوت نه قبلوي. که چیرې یو سړی سودخور وي، که چیرې یو سړی د اپیمو د چرسو خرڅونکی وي یا بیلمانځه وي، فاسق وي، د دې دعوت څنګه دی؟ قبلوي وي سړی که بې نه قبلوي؟ ګورې که چیرې داسې و چې ته د ده دعوت قبول کړې نو بیا خو په داسې وخت کې دی نور پر دې خپل حرامو باندې ټینګېدی، هېڅکله بې دعوت نه قبلوي. اما که چیرې داسې و چې د ده ستا په نه ورتګ باندې دی د دې ګناه څه بندېدی، دا سود یې پرېښوی، دا بېلمانځي یې پرېښو، دا ناروا ګټه یې پرېښو، بیا به بلکل نه ورځي، بیا به نه ورځي سړی، ځان به ساتي. ګوره د داسې میلمستیاو څخه ځان ساتل پکار دی. که چیرې په یو میلمستیا کې سرنا وي، ډم و ډمامې وي، ډول وي، سروز وي، هلته باجې پکې شروع وي، هلته د حریرو د ورېښمو بسترې اواري، بیا به سړی هلته ورځي که به نه ورځي؟ ګورئ دا یاد ساتئ، دا خوراک که پاک و خو دغه سروز و سرنا دا جلا ګناه ده، خوراک یې پاک دی. اما ولیکن که چیرې دا سړی مقتدا د قومي په ده باندې خلک دلیل سبانې سي چې پلانی مولوي صاحب هم پکښې و، دا سړی به ګر سره نه ورځي، منع ده ورتللی. او د داسې ځایو څخه چې سروز هلته وي د دې څخه ځان ساتل پکار دی، چې ډول هلته وي، سرنا هلته وي، رباب هلته وي، دا سروزونه ناروا وي، د دې میلمستیاو څخه ځان کاتل پکار دی، ورکلل نه دي پکار. ګورئ د داسو شیانو څخه ځان ساتل پکار دی. داسې میلمستیاوي دا نس ظالم نه مړېږي. ګورئ یاد ساتئ، دا د سړي چې هغه نسته حرام ولاړه سي، ناروا ډوډۍ ولاړه سي، بیا د دې سړي عبادت الله پاک نه قبلوي. ګورئ د داسې شیانو څخه ځان ساتل پکار دی.